ولا تعضلوهن او تاسو متنگوي دغه زنانه لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دې دپاره چې تاسو واخلئ بعض هغه مهر چې ورکړی دی تاسو هغوی ته دا اوس بل کار دی یعنی یو سړی دی ښځه تنګی 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 چې څه چل وشي مهر دې څنګه والي څه ته مجبوره کړي مال به څنګه ورکوي دی جواب دی خلع وویل لنډه ده یعنی ښځه مجبوره کړي څه ته خلع ته نو خلع کې څه مهر به ښځه پرېږدي سړي ته الله وایي داسې به نه کوئ پرون کابل اوس د خلع دا مسله بیان شوه که الله وایي ښځه به تنګی نه کوي سړی نښتې ده ښځه تنګوي تنګوي بد اخلاقي بد تمیزي وهي ټکوي چې دا ښځه مجبوره شي او اخر ده وایي چې ما ازاده که نو چې ویې چې ما ازاده که نو زه به ورته څه ووایم مهر پرېږده الله وایي داسې به نه کوه الا ان یأتین بفاحشة مبینه مګر که راتګ وکړي دوی په بدکارۍ ښکاره سره دا څنګه دا داسې یو ښځه د بد اخلاقه ده دا بدکاري صرف ګوره داسې نه دی چې زنا به وي بد زبانه ده بد اخلاقه ده بد تمیزه ده نو بیا صحیح ده یا دا ښځه داسې بعض علماو دا صورت ذکر کړی دا ښځه بدچلنه ده خو داسې ده چې ګواهان پې خاوند سره پې ګواهان نشتی خو نور دې خاوند ته پته ده چې دا ښځه څه ده بدچلنه ده نو بیا یې دې تنګی او مجبوره کوي دې ته او ورته ووایي چې طلاق را نه وغواړه ازادوم دي ځکه نورو سره ژوند نه تېرېږي نو مجبوره یې کړې دغې ته نو هغې وایي صحیح ده بس ما ازاده که په ازاده کړم زما مال راکړه نو دې صورت کې دا کار څه دی جایز دی ولې جایز دی ځکه چې هغې په خپله په ځان باندې لار تنګه کړه خاوند خو ورته هېڅ هم نه وي د اول نه ورته څه وي څه ونه وي خو هغې چې کله فحاشي کې واقع شوه بدزباني بد کردار بد چلني شروع کړه خاوند پې یعنی پوه شو نو بیا خو صحیح ده ځکه الله وایي ګوره بفاحشة مبینه بدکاري څه ښکاره خبره د شکونو نه ده یعنی ښځه به په شکونو نه تنګې خو یو سړي ته واضحه پته ده چې زما دا ښځه څه ده بدچلنه ده نو بیا یې ځان خلاص کړه بیا بې څه کړي وعاشروهن بالمعروف او ژوند تېروئ دوی سره په ښه طریقه یعنی دې کې چې څوک ووایي که نه چې اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی نو څه به ورته ووایو اوس د ایتونه چې څومره روان دي د اول سر نه د صورت د اول سر نه د ښځو حقوق نه دي بل کم دین د ښځو د حقوقو دومره خیال ساتلی یو دین ما سره وکړه او دا کم خلک چې چغه وایي دا لیبرل او علمانیان او د انګریزان تاسو خو لاړ شئ والله د دوی په معاشره کې د ښځې مثال د سامان په شان دی چې خرڅېږي او د دوی په ملکونو کې د ښځې روب داب او ورځې د هغه وخته پورې دي چې څو پورې څه وي ځواني او زنا ورسره کېږي چې کله د دې ځواني ختم شي که نه یو د دې ښځې سره سپی یو دا یو ټول عمر ژوند تېروي لیدلي مې نه د انګریزانو بوډېګانو سره اکثر څه وي سپي ورسره وي نه زوی نه خاوند نه خوری نه رواره هېڅوک نشته او زموږ شریعت که دا ښځه ده نو خاوند ته ول الله وایي وعاشروهن بالمعروف ژوند به ورسره په کومه طریقه تېرې په ښایسته که مور ده د قدمونو لاندې جنت دی که ترور ده پیغمبر وایي د مور په شان ده که لور ده او که خور ده نو په تربیت کولو کې او په ښه کولو کې ورسره جنت دی
کنیا ده نو د مور په شان ده. نو نور څه وایي؟ څومره عزت الله زنانو له ورکړی. الله وی ژوند ورسره تېروئ بالمعروف په ښه طریقې سره. فإن کرهتموهن نو که چېرته بد ګڼئ تاسو د هغوی، که چېرته بد ګڼئ تاسو هغوی په یو خوی کې، مطلب دا دی فعسى ان تکرهوا شیئا، نو کیدی شي چې بد ګڼئ تاسو یو شی ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، او ګرځولی په الله په هغې کې خیر ډېر. پوه شئ بګن که چېرته تاسو د هغوی یو خوی بد ګڼئ نو صبر کوئ. دې ته وایي ژوند په ښایسته طریقې سره تېرول. صبر ولې کوئ؟ کیدی شي چې په دې زنانه کې نور ډېر خیر وي. او ځکه حدیث کې دا راځي چې یوه ښځه چې یو خوی یې ستاسو بدي شي نو هغه ښه خوی ته وله ګوره، دا بد به پکې څه شي؟ دا به پټ شي. موږ کې مشکل دا دی چې صرف کوم خوی ته ګورو؟ هغه بد خوی ته ګورو. لکه اوس یوه ښځه ده ښایسته هم ده، تعلیم یافته هم ده، دیندار هم ده، درنه هم ده، خوش اخلاق هم ده، د مور پلار خیال هم ساتي، د خواښې سر خیال ساتي، او د ټولو سره راشه درشه کوي. مشکل دا دی چې پخلی یې کمزوری. نو اوس به دا ځوان شعر څه یادوي؟ پخلی به یادوي بس. هسې دې سړو نه دا تپوس په کار دی چې تا کې څه کمی شتي که نه؟ نه دی خپل ته نه ګوري. او ځکه کله چې د هلکانو نه تپوس وکړي چې څنګه جنۍ غواړي داسې اوږد لیست به ولیکي چې تعلیم یافته یي، چې دیندار یي، چې خاندان یې ښه درانه پښتانه یي، او چې دنګه یي، او چې شین سترګي، او چې سپینه یي، او چې ویښته یې زیړ یي، او چې دی صبر کوي، او زما د مور پلار خدمت کوي، او زما د ورونو خدمت کوي، او چې دیسي، او چې دیسي، او چې دیسي، او چې ته دې لیست ته وګوره او د دې مخ ته به وګورې چې ته څه یې، ته دا ووایه. تعلیم ستا نشتی، دینداري په تا کې نشتی، مال تا سره نشتی، بد اخلاقي ته کې، نو دې باره کې څه نه. نو انسان خو کمزوری، نو ځان دپاره به انسان څه دی؟ کمزوری وي. کامل ذات خو یو الله دی. نو کامل ذات خو یو الله دی. نو دا زنانو دپاره ولې دا خبره نه کړي؟ نو مطلب دا دی چې ژوند په ښایسته طریقې سره تېرول څه مطلب دی؟ څه اوږه به موږ کوزه وړو، نو څه به هغوی وړي. موږ کې هم ګوره ډېر عیبونه دي، خو دا ښځې غریبانانې موږ ته څه ویلی نه شي. سړي دا چې خبره کوي، او ښځه د حیا د لاسه د پښتنو ښځې او درنې ښځې خو مړې که غږ نه شي کولی. نو ته دا سوچ مه کوه چې ته داسې باتورې او پورې. ولې دلیل به څه دی چې ته پورې وایي زموږ ښځې خو څه نه دي ویلي؟ نه خو تا ته څه نه شي ویلی، خو ته خو له زړه راکولی وکړه پولۍ دې وله پې ودرولي، او د حیا د لاسه تا ته څه نه شي ویلی. نو کمی په موږ کې هم شتي، او کمی په هغوی کې هم شتي، خو موږ به داسې کار کوو چې دا کمی لږ دی. نو دا به وله په دې ښو صفاتو کې او په ښو عادتونو کې څه کوو؟ پټ به کړو.